کابل د تلویزیون له غره نه هغه کابل چې 700 کاله مخکې مصری رحال علامه ابن بطوطه رحمه الله کابل ته راغی او دی د افغانانو د کلي یادونه هم کوي. ابن بطوطه وایي چې د کابل یو طرف ته غټ غر چې هغه کوه سلیمان باندې یادیږي چې د لوګر وجه د تسمیې هم همغه لوی غر ده. هغه غر چې تاریخي روایاتو کې ویل کیږي چې د حضرت سلیمان علیه السلام تیارې یا تخت به د دې غره په سر نشست کو. هغه کابل چې اوس هم په هغه کابل کې د پلخشتي جومات مخته یو مسجد د وړکی چې مسجد خوابګاه د حضرت سلیمان علیه السلام ورته وایي او معتمدو د تاریخ کتابونو تفسیرونو خصوصا د اسلام تر ټولو لوی او مقدس تفسیر علامه ابو جعفر ابن جریر الطبري رحمه الله په خپل دغه تفسیر کې لیکي حضرت سلیمان علیه السلام به د قیلولې یعنی د غرمې خوب له استخر نه چې راوابلوتله تیاره استخر چې ایران ده او بیا به کابل ته راغی او د قیلولې خوب به یې په کابل کې که. اوس هم حضرت سلیمان علیه السلام ته په کابل کې یو ځای مسجد خوابګاه حضرت سلیمان علیه السلام منصوب ده. نو هغه متبرک کابل چې فتح یې صحابه وکړي الحمدلله داسې ښایست کوي چې بیخي ډېر خوندور.